د سیاسي بدلون راوروسته د څو کلونو په تیریدو سره له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړو د بهیر ځنډېدو وروسته تازه دلته ننګرهار چپرهار ولسوالۍ په ډاګو سیمه کې یو لوستي ځوان خیبر جمال احمدي او میرمن یې د خوږ کور په نامه د بېلابېلو مضامینو د زده کړو وړیا بهیر پیل کړی دی. احمدي زیاتوي له دې چارې موخه له زده کړو څخه د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو برخمنه کېدل، د کوچنیو نجونو او هلکانو د پوهې د کچې لوړول او زده کړو ته د کلیوالو او بېوزلو وګړو هڅول دي. ترڅو دغه نجونې وکولی شي چې دوی هم تعلیم ترلاسه کړي، نو په همدې اساس باندې دغه پروسه په لاره باندې واچوله. نږدې یوه نیمه میاشت شاوخوا کېږي چې موږ دغه پروګرام په لاره اچولی دی، چې په دغه پروګرام کې موږ سره تقریبا 30-40 تنه نجونې او څه د پاسه 100 تنه نارینه زده کوونکي موږ سره په دغه پروګرام کې تر اوسه پورې شاګردان. د احمدي په خبره په پیل کې د او میرمنې یوازې دغه کار ته اوږه ورکړې وه، چې وروسته یې خور نورو لوستو کلیوالو ځوانانو هم د تدریس برخه کې همکارۍ ته راودنګل. دوی اوس مهال د 40 نجونو په ګډون 150 نجونو او هلکانو ته په څو بېلابېلو وختونو کې د انګلیسي او دیني زده کړو ترڅنګ د بېلابېلو ساینسي مضامینو زده کړه ورکوي. زموږ راتلونکي نسلونه دي باید چې دوی ښه تربیه کړو موږ، او د دوی د کورنۍ څخه هم زما هیله ده چې په وخت خپل درس ته ولیږي، په وخت خپل درس ورباندې ووایي، او انشاءالله چې زما د خوا نه به ورته کوم مشکل نه وي. دوی ته ما ډېر ښه درس ورکړی او زه نور هم غواړم چې دا پروسه هم داسې دوام وکړي. او زما د حکومت نه هم دا هیله ده چې کومې خویندې چې په شپږم نه پکې پاتې دي مکتبونه، زما نه دا هیله ده چې مکتبونه ورته خلاص. په زده کړه بوختې نجونې بیا دوی ته د زده کړو د دغه ډول لړۍ د پیل له امله خوښي ښیي، خو له حکومته غواړي چې په هېواد کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي. دا استاد ډېر څه وایي، موږ ډېر څه زده کړي دي او موږ دلته یوه نیمه میاشت کېږي چې دلته درس وایو. موږ غواړو چې انجیرانې او ډاکټرانې شو. موږ ډېر څه په دغه ښوونځي کې زده کړي دي. موږ غواړو چې موږ دپاره ښوونځي خلاص شي، نو موږ به یو څه زده کړو، پرمختګ به موږ وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت مسؤلینو تل ټینګار کړی چې د یو مناسبې طرحې د نهایي کېدو وروسته به د نجونو د زده کړو ځنډېدلی بهیر بیرته پیل کړي. دلته قومي مشران او په زده کړو بوخته هلکان د زده کړو له دغه بهیره خوښ دي او زیاتوي چې په کابو یو میاشت کې له ښوونکو ډېر څه زده کړي دي. موږ ډېر تکړه استادان دي او موږ سره یې ډېرې خواريانې کړي دي. الله دې ژوندي لري. موږ د 3 میاشتو رخصتۍ کې د غفلت څخه منې کړو، دلته یې راوبللو. دا دې ته موږ ډېر خوشحاله یم. نن سبا ډېر غربت دی، هر سړی یو 15 روپۍ ګټه دوی پرېښي او دلته وړیا ماشومانو ته درس ورکوي. د دې هم ته مننه کوو. احمدي وایي د دوی سره یو شمېر شتمنو کلیوالو هم مرسته کړې او اوس مهال دوی تدریسي مواد او دغه ماشومانو ته قرطاسیه دی او میرمنه یې د ښوونکي په توګه په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د دندو د میاشتني معاشونو په سپما کړو پیسو له بازاره پیري. احمدي او میرمنه یې په نورو ولسوالیو کې له میشتو لوستو ځوانانو او میرمنو غواړي چې د دوی په څېر دي هم د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره دوی هم ورته بهیرونه پیل کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د چپرهار ولسوالۍ.